د یاران کلیک یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. ځلاځاځۍ چې په سوشل میډیا کې پرده باندې ډېر زیات تاوده بحثونه روان دي او خلک د دغې دندې د مقررې په اړه ډېر زیات مخالفت ښودلی دی، خو ځلاځاځۍ خپلې خبرې د ډول بیان کړي. ځلاځاځۍ چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده وویل خوست ته د دندې لپاره ځکه راغلم چې د خوست خلک ته دا وښیم چې ښځې هم په هره اداره کې هر ډول کار کولی شي. ځلاځاځۍ چې تېره ورځ د بي بي سي سره په خبرو کې وویل چې زه د خلکو کیسه کې نه یم، زه داخله وزارت دغه دندې لپاره رالیږلی یم، غواړم چې د خوست خلکو لپاره کار وکړم په جنایی جرمونو کې. دا چې ما ته په خوست کې دنده راکړل شوې ده نو غواړم خپله دنده په ښه ډول ترسره کړم. د خوست د خلکو او د ټول د افغانستان د خلکو څخه مې هیله ده چې لومړی زما کار وګوري او وروسته بیا فیصله وکړي، نه د کار څخه مخکې. د خوست خلک او د افغانستان مکمل خلک په سوشل میډیا کې په ځلاځاځۍ باندې